د زیارت په شپه باندې به یو ختم شروع کی د سوره فاتحه. د زیارت په شپه باندې به سوره فاتحه دا او یا کرت وای. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. راځئ دوستان د سره داسې یو ختم شیر کو چې دا به تاسو په وو شپو کې وایه روزانه. نو که چېرې تاسو خپل مال زیاتول غواړئ، خپل دولت زیاتول غواړئ، یعنې خپل رزق زیاتول غواړئ، نو دا ختم چې لازمي واورئ او ثواب په نیت یې خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نو دا ختم دی د 2 ورځو په زیارت په شپه باندې 80 پیرې ووایئ، د جمعې په شپه باندې 80 پیرې، داسې خالي په شپه باندې 50 داسې ورو ورو راځي. نو چې 9 شپه راځي نو لکه 10 پیرې به ووایئ. نو دا به جاري ساتي. دې سره به ستا مال کې هم اضافه کېږي، په خپلو سترګو باندې به تاسو وینئ، ستاسو دولت به هم سیوا کېږي او ستاسو رزق به هم سیوا کېږي. راځئ چې دا څنګه ختم دی، سورت فاتحې ختم دی. نو راځئ تاسو یې راسره هم واورئ. د زیارت په شپه باندې به یو ختم شروع کی د سوره فاتحه. د زیارت په شپه باندې به سوره فاتحه دا او یا کرت وای، او بیا به د جمعې په ورځ باندې به 80 کرت وای، او بیا په درېیمه شپه باندې سوره فاتحه یعنی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم تر امین پوری 50 کرت وای. په بل شپه باندې به 40 کرت وای، په بل شپه باندې به 30 کرت وای، په بل شپه باندې به 60 کرت وای، او په بل شپه باندې به 10 کرت وای. دا عمل چې تاسو کله شروع کړلو او مسلسلم شروع کړلو نو ان شاء الله په خپل سترګو سره به تاسو د مال او دولت او د رزق دروازې په خپل سترګو سره وینئ. نو دا وظایف کوي څنګه دوستانو دغه ختم و یعنې اسانه وظیفه ستا سره مونږ شیر کړه. نو چې څوک هم په 2 شپو کې لکه زیارت د شپې نه ختم شروع کوئ او بیا ځله 80 نور خو تاسو دا ویډیو کته نو دغه شانتیا ختم به کوئ، ستاسو رزق به هم سیوا کېږي، ستاسو مال کې به هم اضافه کېږي او ستاسو چې کوم رزق دی هغې کې به هم اضافه کېږي. نو یو ډېره اسانه وظیفه ستا سره هم شیر کړه. نو ثواب په نیت یې خپلو ملګرو سره شیر کړئ. زموږ ویډیو که څوک فیسبوک څوک ګوري نو زموږ پیج یې سره ضرور لایک او فالو کړئ چې داسې ویډیوګانې تاسو ته میلاویږي. او که څوک یې په یوټیوب باندې ګوري په لومړي ځل زموږ چینل ته راغلي وي نو داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې قسم ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. نو موږ له راکړه اجازت په را روانو ویډیو کې میلاویږو. د الله په